سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوال، نن کامې ولسوالۍ ته راغلی یم چې دلته داسې کورنۍ دي چې ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخ داسې ستونزې او مشکلات لري چې زه یې خپله ودردولم، نو د دې حال له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. کله چې دنیا ته سره السلام علیکم. څنګه یې مورې ښه یې؟ بابا خپله ښه یې؟ مورجانې د دې کلي خلک موږ ته ویل چې دغه کورنۍ ډېر زیات مشکلات لري او د لور د ملکه چې کونډه ده. نو تاسو خپل حال موږ سره شریک کړئ. د یوې روپۍ درک زموږ سره مېړه دی بوډا زامن مې رالګي او زه په خپله د خدای پلک کې راوستې دغه پردي دواړه بې سوره دي، عصبین دي، مغزه خراب دي. زه به بس چې هغه د یو چا دغه ته لاړم، محمدي ګل نومې دي مونږ کره وړنه او د سغارې به یې مزه چې اوس مې ساو باندې کړي غوړي نه دغه په چورلې مې کړي پټ کړي هغې کې بېګا ته مالګه به پکې اچوم بېترې بې غوټو غوړي هم نه لرم زه هېڅ هم لرم الله لرم. او د دې حساب د دې خو لږ اعصاب خو حوصله خرابه چې کونډه شوم مېړه یې مړ شو که نه لورګانې نو تاسو خپله څه نه لرئ، دا هم په تاسو دا وکړه بس هغه مېړه یې مړ شو او موږ باندې بس څه او څلور لورګانې او یوه دا هغې ونه ساتلم. نو که زه ناره یم دا به هم راسره ښایي کړه، زه مړه یم دا به هم راسره چې لور هم د اولاد هم نه دي. ښه دا ته څه تکلیف زما دا غونډه دې خفګان دا غونډ مې دومره غوړ شوی دی خفګان دا غونډ د نیستۍ او د پټي دی دا خفګان مې د غونډ کله جاړو او کله خان کله جاړو خو مونږ خپلې باندې زما ژړا خندا نشته نه همدا ژړا څه به وکړو. نو بچي مې داسې داسې بچي مې مړه دي د نه پیاسونه او د نه قریبونه چې ډېره مې ټکه کړې زما ډېر خراب نیستي وکړو او زه پورې مینه مې یو چا سره له زړه وتل خدای مې د آخرت دا خو پرېږدي نه اصحابونه دام خلاص دی خپل سرچیچې ته لاړو یقینګانې ورسره دي څه دي خو دا مې موبایل موبایل دی لګوي ځان سره په خپله چار پلو ته پنځه شپې وکړي درې شپې وکړي اعصاب یې خراب دي. اصحابونه دا ذاتي دی که نه نه دا خفګان ډاکټرانو وایي علاج یې کېږي نه. کېږي ولې نه کېږي پیسې راسره وي دیوال یې راسره هغې ویلې ویسه ښار ته 15,000 روپۍ پرې لګېږي یو باندې او بل د دې هغه سره بخونه وتلې نشته هغه وتلې دي هغه مصابونه خراب ښه بابا ته خپله څه کار کوې کولی څه شی هم نشم کولی پخوا مې کار کولی شو اوس هېڅ شی نشم کولی ځمکه زما نشته جایداد زما نشته هېڅ شی نه دغه ځای کې پراته نو دا څه کوئ خپل ضرورت پسې پوره والله چې اوس مې ته خبره کوله که نه نو دغسې پرون اول د حیران شو او ډېر وږي شو ډېر داسې حیران و چې که نه چې راکرنه و محمد ګل نومېږي زوی دلته ولسوالۍ کې چښېدی نو هغې پسې زه ورغلم او ته کېناستم هغه اوبه ایښې وې دا پنسل او دې وې اوبه ایښې وې او کټ یو کټ و او کټ کې زه ورسره کېناستم ای ته کېنه زه راځم نو دا چې راغی دې کې که نه ما ورته ویل دغسې کار دی ولا زه خو ډېر حیران یم او بل هېڅ درک مې نشته هېڅ شی هم نه لرم د خدای په هېڅ ما سره څه شی نشته او رالم که څه کومک راسره وکړي هغه چې دې ساعت کې کېناستم چې کاته مې یو بل سړی راغی نو زه دې کټ پورته کېناستم او هغه سړی دې کټ سر ته کېناستو هغې هم دا خبره ورته وکړه که نه هغې ویل چې ما ته یو کارت جوړ کړه نو هغې ورته وویل چې دا سړی راغی کېناستو بیا ته خفه کېږه ما د 100 نه به زیاتو کسانو ما ته خلکو ویل چې دا سړی مستحق دی او غریب دی هسې مې چې دوستي کېږي دې سره بیا وکړم او ته مه خفه کېږه کور ته تلې 3 منه وړئ 3 منه هم تللي نه وو که نه او که 2 منه وو که 2 منه وو او که ته غوړي خو ته په خدای یقین وکړه چې چای نه پېژنو ښه مزل کېږي نشته ته په خدای یقین وکړه چې ستا نه خوږه ستا نه بوره هېڅ هم نه لرم د دې نه وړم د هغه چورلې مې کړې او بیترې مې وخوټو مالګه به پرې واچوم هغه چورلې مې کړې
پټې چولې اوس یې لاس نیولې وړم بیا مالګه باندې پکې اچوم وخورم. دې کوټه کې تاسو څنګه ژوند کوئ؟ د دې څه حال دی؟ او په دې ګرمۍ کې هغه ستاسو پکې برق نشته پکې؟ نه دا خو خانې فوق همدې ځای کې دي. نو په دې ګرمۍ کې تاسو یوازې همدې ته ناست یې؟ هو کله یې او کله سم نشته. د سوړې پیرو دوزه نه چای نه ګورای نه غوړي او نه ډوډۍ کله یې خورو کله کې خوشحاله چې یو کپ ته راوړو کله چې نه بس الله ته ناست صبر وکړه. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغوی څخه څه غوښتنه لري، څه مرسته غواړي؟ هر څه کېږي که د پیسو کېږي که د وړو او که د غنم چې هر څه د هغه وستا کېږي چې هر څه باندې زړه ښه کېږي موږ ته که د پیسو کېږي هم موږ خوشحالي وو که د غنمو کېږي هم کېږي که د وړو کېږي هم چې هر څه موږ ته راکړه موږ پې قبر نه کوو موږ به شکر وباسو مانځه کې به هم دا تا ته هم دوا کوو دې زوی ته به مې دوا کړه چې تاسو موږ عرض واخیستلو نور هم څه ونه دی هغه الله هم دې عرض واخلي تاسو ته زه په مانځه کې چې مونږ به کوم دواګانې به ته کوم. قدرمنو هېوادوال تاسو د دغې بابا او د دغې مورکې خبره مو واورېده. دا لور یې کونډه دی، اعصاب یې خراب دی، هغه زوی هم په همدې حالت دی، معذور دی او خپله بابا کار هم کولی نه شي. فالج دی. دا یې نسخې دي دې ته وګورئ، دا فرش ته وګورئ دا په څه حالات دی، دا هم په سوال چا ورته کړی هغه پکې ته وګورئ په دې ګرمي کې خلک کولر هم چالانې بیا هم خولې کوي دې ته وګوره دې پکې ته ناست دي. نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي. که چیرې غواړم مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 چا سره چې مالا زړه دوستي کړله اوس یې له خپل